مړ تاسو راشه خپل WhatsApp راخلاص کړئ کله خپل WhatsApp راخلاص کړئ پس 3 ډاټس وګورئ په دې باندې وکړئ کله چې دلته کلیک وکړئ راشه دلته سیټینګ ته کله راغلی دلته تاسو پرایوسی ته راشه پرایوسی ته راغلی پس موږ سیټینګ ولای لاست سین who can see my last scene یعنی کله چې موږ دغه مخکې اعلان شوی ول تاسو معلومات کیږي یعنی څوک تاسو مخکې اعلان کیدل لیدل شي دا به تاسو څنګه وکړئ نو به ته وړوي نو د سره به هیڅ نشي کولای تاسو معلومات وکړئ دا کله نه شوی دی او who can see when I am online یعنی څوک کولای شي چې ما ویني کله چې زه انلاین وم everyone یا same as last scene ته وړوي نو دا عمل ته تاسو نو معلومه چې تاسو انلاین او کا افلاین دا ګور سبل لاندې اپشن دی ریډ ریسیپټس د سره تاسو کچته دا انو ساتي کله تاسو یو څه په WhatsApp باندې میسج کوي تاسو انلاین تاسو هغه له طرفه تاسو ته ډبل چکونه لګيږي یعنی کله تاسو پوسټ وګورئ هغه ورسره بیا دوی تال تا چکونه شنه کیږي کله چې هغه شنه شول دوی ته معلومات کیږي چې زما میسج دغه کس وګورئ کچته تاسو دا اپ کړئ په سره هغه چکونه چې تاسو ورغلي تاسو په میسج وګورئ خو بیا هغه چکونه هم شین رنگ نه اختیاروي په سره دوی نه په زما میسج تر اوسه پورې کتلای او کنه اله ران چې دا ویډیو باندې خو خبرګز درې د نورمال غره سره شیر کړئ چې تاسو نورې مزدار ویډیو غواړئ لازم نو در سره فالو کړئ مګر دا البته دلته زما انټرنیټ ضعیف دی ځکه ماته دا وایي کله چې تاسو انټرنیټ کوي نو تاسو په اتومات ډول دا سیټینګونه تر سره کی تر بل ویډیو پر اوس پر مله په ورکشي به خو